د تخار ولایت په مرکز طالقان ښار کې د شیران خراسان په نوم د آزادو سیالیو سپورټي کلب پرانیستل. د تخار د بدني روزنې چارواکو د کلب د پرانیستې په پروګرام کې وویل چې د ځوانانو دوامداره ثبات او په سپورټ کې لیوالتیا د دې لامل شوی چې یو شمیر مینوال ځوانان د لوبغاړو لپاره د اسانتیاو برابرولو او د روزنې مرکزونو په جوړولو کې پانګونه وکړي. د دوی پر وینا د شیران خراسان د آزادو سیالیو کلب د پرمختللو روزنیزو اسانتیاو سره سمبال دی او هغه کسان چې لیوالتیا لري هلته تمرین کولی شي. به همین شکلی که یک جامعه برای اقشار مختلف نیازمند هست، در بخش طبابت ما نیازمند هستیم، در بخش مهندسی، در بخش‌های مختلف. به همین ترتیب ما جامعه ما هم نیازمند است که ما در رشته ورزشی هم قهرمانایی داشته باشیم که به نمایندگی از کشور ما بروند در رقابت‌های بین‌المللی اشتراک بکنند، باعث کسب افتخار هم برای خانواده خود شوند هم برای کشور عزیز ما افغانستان شوند. دین نبوغ اسلام و شریعت اسلامی برای صحت و سلامتی بدن و برای قوت و نیروی بیشتری انسانها را تشویق به تمرینات مناسب نموده است که باید با گذشتاندن تمرینات مختلفی بتوانند جسم قوی سلامت زیبا در بدنشان داشته باشند. په ورته وخت کې د شیران خراسان کلب چارواکي د دې روزنیز مرکز د جوړولو لپاره د 300,000 افغانیو پانګونه په اړه خبرې کوي او ټینګار کوي چې د ځوانانو لپاره د روزنیز مرکز پرانیستل د یو روغتیایي مرکز سره برابره ده او هغه ځوانان چې په سپورت کې بوخت دي له نشه‌یي توکي، رواني او جسمي ناروغیو به لرې پاتې شي. ما یک کلپی که اعمار کردم حدود 3 لک افغانی سرمایه گذاری کردم و حدود 50-60 شاگرد داریم که انشالله روز به روز بیشتر میشه و تمرین‌ها را آغاز کردیم، پرفشار آغاز کردیم. انشالله برنامه خاصی داریم برای فایترها که فایتای خارجی بیرون از کشور برشان جور کرده رایستیم. ما با مچ مگرا گپ زدیم. انشالله هدفمون خدمت برای ورزش است و فایتر قهرمانا را انشالله به زودی میبریم کشورهای دیگه برای پرچمداری کنن برای افغانستان. پیام ما همین است، ورزش سلامتی میاره، بیاین ورزش کنیم و همیشه صحتمند باشیم. خیلی خوشحال هستم که همچین کمپی در ولایت تخار جور شده و بهترین قهرمانا و بهترین فایترها میتونیم ما در اینجا آموزش بده و بهترین فایترها میتونیم در سطح جهان ما داشته باشیم انشالله. پیام ما این است که با جوانا و قهرمانان عزیز ورزش کنن دیگه، بتونیم که ما کمربندای سازمانی مثل UFC و کمربندای خیلی سازمانای بالا رو بتونیم در ولایت تخار و کشور افغانستان رو بتونیم بیاریم. ویل کېږي چې په تیرو څو کلونو کې د تخار د ځوانانو لیوالتیا د آزادو او دودیزو سیالیو سره زیاته شوې ده او هر کال د تخار لوبغاړي په ملي او نړیوالو سیالیو کې د ګډون له لارې خپل هیواد او ولایت ته اتلولي راوړي.